السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن سبا په میډیا کې یو خبره ډیره ګرمه روانه ده چې هغه د عبدالحمید خراساني واده دی. عبدالحمید خراساني چې د فتح نه وروسته د پنجشیر ولایت امنیه قومندان پاتې شوی دی او اوس یې څلورم واده کړی دی او هغه واده یې ښه په نره او ښه په درس کې او ښه په غیرت تر خپله کوره راوړی دی. هغه خلک چې د وطن نه تښتېدلي دي، هغه خلک چې ټمیان دي، هغوی ته زه دا خبره نه کومه، ځکه دلته د مونږ سره په ټویټر او په فیسبوک کې د ټمیانو پلار خبره منلې ده. هغه یې مخالفت نه کوي، هغه وایي چې نر کار یې کړی دی، نو ځکه د ټمیانو هسې خولې همدې ته جوړې دي. هغې ته د امریکا او د کفارو تر طرفه په همدې باندې معاش ورکولی کېږي چې دوی د مسلمانانو تر مابین اختلاف واچوي او مسلمانان د یو بل په مقابل کې راجګ کړي. خو لیکن دا خبره هغه خلکو ته کومه چې هغه ځان ته مسلمانان بلکې ځان ته مجاهدین او مبارزین وایي، هغوی هم په ټویټر کې هم دا خبره ګرمه کړې ده. عبدالحمید خراساني دا وکړو، دا یې وکړو، نر کار یې وکړو، د غیرت کار یې وکړو، د میړانې کار یې وکړو. آفرین په ده شه، آفرین په پلار شه. دغه خلک ولې په جمهوریت کې د دې محاسبه چا نه کوله؟ نادره خو له دا د سړی خو حیران دي ته چې اوس د جمهوریت ولا مونږ ته د بیت المال پیغور راکوي چې بیت المال دی. تاسو د بیت المال چیرته پیژندلی؟ تاسو دلته په دې زما په دې ویډیو کې به زه درته هغه تصویرونه واچوم د امرالله صالح د زوی واده او د نور د زامنو وادونه چې هغه په څه رقم منځلی کړه، هلته بیت المال چیرته و؟ کنی یوې خبره باندې مونږ بیا خوشحالیږو ډیر زیات، هغه دا دی چې هلته دوی بیت المال لا پیژندم نه، دا د کفار پیسې بلله او د کفار د طرفه راتلې په دلته د دوی په حکومت باندې لګېدې، بیخي بیت المال چا ورته ویل نه. خو لیکن نن چې عبدالحمید خراساني واده کړی دی، ښه په نره یې کړی دی، ښه په غیرت یې تر خپله کوره راوړی دی، آفرین په ده شه، آفرین یې 100 وارې آفرین په پلار شه. دغه عبدالحمید خراساني و چې په تیرو 1-2 میاشتې مخکې د پاکستان سره په سرحد کې جنگ شو، همغه اول کس و چې دی سرحد ته لاړ. ولې دغه مبارزین دومره نه وستیو؟ ولې دغه ټمیانو دومره ونه ستایو چې د پاکستان په مقابل کو په اول خط کې ولاړ دی؟ خو لیکن اماننې چې واده کړی دی، نو بیا دوی کله یوه خبره کوي او کله بله خبره کوي. دویمه خبره دا چې دا دومره زیات موټر دته راتلل له کومه او دا و څوک؟ دا خو وروره د یو امنیه قومندان واده دی، ملګري لري، مجاهدین لري، زړه ملګري دي. هغه زړه ملګري چې ټولو ته دغه موټر ورکړی شوي دي، په دا موټر کې چې زوړ مجاهد ونه ګرځي، څوک وګرځي؟ د ټمیانو پلار ته یې پرېږدو، هغه ورته راوغواړو؟ نه، دا خو د همدغه مجاهد حق دی، دوی ته ورکړی شوي دي. هغه چې واده ته رسي په پیاده راشي، هغه خو باید د ځان سره خپل موټر راولي، هغه خو باید په خپل موټر کې راشي، هغه باید په خپل سري موټر کې راشي واده ته. مونږ خو داسې نشو کوی چې والي او امنیه قومندان واده ته راوغواړو خو ورته وایي چې ته به پیاده راځې، ته به د ځان سره ساتونکي نه راولې، ته به د ځان سره رینجر نه راولې. دغه بیت المال دی، صحیح ده، مونږ یې منو، خو د چا دپاره دی؟ همدغه زړې مجاهدین لپاره دی. دغه تیر د جګړه چې د 100 کالونه راهیسې شروع ده، خو اما د 20 کاله چې دوی په غیرت وپلله، ولې چا ورته آفرین ورنکو؟ ولې چا ورته شبسی ورنکو؟ ولې چا ورته د غیرت کار ونه وی؟ نن چې همدغه بیت المال دوی ته پاتې دی، دوی یې ساتي، دوی کې ګرځي، بیا دوی وایي چې واده ته کې لاړ. ولې هر وخت په دې زري موټر کې جومات ته لاړ شي، واده ته به هم کیڅي، جومات ته به هم کیڅي، سرحد ته به هم کیڅي، هر چیرته چې خوښه وي کتلی شي. هېڅوک دې په دې باندې تشویش نه کوي. هسې دې څوک په ډوزې نه ودي په ټویټرو کې په چیشي کې، هسې دې څوک خپل ځان نه بدنامه کوي. دا مونږ وایي چې نر کار یې کړی، د غیرت کار یې کړی دی، ښه په میړانه یې کړی دی، د مور شیدې شه. دا چې د بل واده اجازه نشته، کني چې بل واده یې هم کړی وای، او بل همداسې د امارت هر چارواکی دی داسې 4 ودونه وکړي، خصوصا زړی مجاهدین ته د ټولو ته 4 ودونه وکړي. الله چې یو وارې اجازه ورکړې ده، بیا په دې کې عوام او خلک خصوصا ټمیان په دې کې بیا څه کار لري چې هغه د مونږ د واده پوښتنه کې چې څلورم یې دی که اول یې دی، ولې یې کړی، په څه شي یې کړی دی؟ د چا په دې کې هېڅ کار نشته، ښه په نره یې کړی او ښه په غیرت یې کړی دی.